بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي الله تعالى أغزاك جعل لكم الليل جزول دتاس بفارش بالي تسكنوا فيه أرام وكتاس بداش بك والنهار مبصرة أو رجل روحانا جزول دتاس قل كاروبار بيوك إن الله لذو فضل على الناس بشك الله تعالى خاوند فضل بخلق باندي ولكن أكثر الناس لا يشكرون لكن أكثر بخلق شكر نباس ذلكم الله دا غزات الله دا ربكم چې رب د تاسې دا خالق كل شيء دا پیدا کوونکی د هر شي لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر هم یو دی دا فانا تؤفكون نو کوم طرف ته ګرځول شوي تاسې د عبادت د نو بتانو ته سجدې کوي بیا رسول الله تعالی تسلی ورکړي لکه دا د تا قوم چې د خدای د عبادت نه ګرځول شوی ده كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون دا بس ګرځول کېږي د حق نه هغه کسان چې د آیاتو د خدای متعال نه انکار کوي الله الذي الله تعالی هغه ذات جعل لكم الارض قرارا چې ځکه ځای د قرار ورته ګرځولې د ګذران والسماء بناء او اسمان د چت په شکل چت ورته جوړ کړی ده وصوركم او الله تعالی تاسو ته صورتونه درکړي دي په احسن صورکم او ډیر ښایسته جوړ کړي دي صورتونه دي تاسو تناسب د اعضاء ده دا چې یو لاس موږ وای یو لاند وای یا یو په اوږده وای بل لاند وای څومره په شکل دی کېده الله معتدل القامه بعد البشرى د حیوانات او د ټول بدن په ویښتانو نه ده او خوراک په لاس نور حیوانات ټول په خوله خوراک کوي تو خوراک هم په لاس کې ورزقکم او الله رزق درکړی دی تاسو ته من الطیبات د پاکو شیانو نه ذلکم الله ربکم دا چې ښکته د دغه صفاتو رب د تاسې ده فتبارک الله رب العالمین ډېر برکتناک ده الله چې رب د ټول عالم ده هو الحی دی همیش ژوندی ده لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مګر هم یو دی ده فادعوه تا چې عبادت کوی د ده په داسې حال کې مخلصین له الدین چې خالص کوونکي د لره د دین ریا شرک شی نه یږدي الحمدلله رب العالمین حمد الله لره چې رب د ټولو مخلوقاتو ده قلت ورته ووایه اني نهیت چې زه منع شوی یم ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې زه عبادت وکړم د هغو بتانو چې تاسو یې بولئ غیر د الله تعالی نه لما جاءني البینات من ربي کله چې راغله ما ته ښکاره دلایل په توحید باندې له جانب د رب د مانه وامرت زما مو شوی یم ان اسلم لرب العالمین چې زه به غاړه ږدم رب د ټول عالم ته هو الذي الله تعالی هغه ذات ده خلقکم من تراب چې پیدا کړي یې تاسې د خاورې نه یعنې نیکه د تاسې آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا ثم من نطفة بیا یې تاسې د اوبو نه پیدا کړي ثم من علقة بیا هغه د خونې بسته نه ثم یخرجکم طفلا بیا راوباسي تاسې د رحم د میندو نه په داسې حال کې چې واړه یې بیا الله تربیه درکوي دویمه ثم لتبلغوا اشدکم لپاره د دې چې ورسېږئ تاسې هغه انتها د قوت خپل ته ثم لتكونوا شيوخا بیا ژوند درکوي د دې لپاره چې شئ تاسې زاړه بیا قوته شئ ومنکم من یتوفی من قبل ځینې د تاسې هغه مړه کېږي مخکې تر دغه وخت نه د بلوغ یا د شیخوخت نه ولتبلغوا اجلا مسمى او الله ژوندون درکوي چې تاسې ورسېږئ هغه نیټې مقرره ده چې د هر چا په نامه خپل د مرګ وخت مقرر شوی ده ولعلکم تعقلون او د دې لپاره چې تاسې عقل وکړئ په دلایلو د وحدانیت خدای پاک او د قدرت الله تعالی او په بعث بعد الموت هو الذي الله تعالی هغه ذات ده یحیي ویمیت چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي فاذا قضى امرا کله چې اراده وکړي د کوم کار فانما یقول له کن ویل دغه شي ته چې شا په یکون هغه موجود شي